محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. څنګه تاسو له پته ده د جنازې او د میت متعلق زمونږه درسونه روان دي. الله دې په صحیح طریقې سره اول ماته او بیا په صحیح طریقې سره تاسو له د عمل توفیق او د پوهې توفیق را نصیب کړي. زمونږ نننی سبق دا دی جنازہ اٹھانے کے آداب. د مړي کټ دا به مونږ تاسو څنګه اوچتو، غسل هم شوی دی او د دې نه پهله مونږ دا ویلو چې یو سړی مرګ ته نږدې شي هغه ته به څه تلقین ورکو، د هغې څه طریقه ده، بیا چې یو بنده وفات شي د هغه څه طریقه ده. آخري سبقونه روان دي. جنازہ اٹھانے کے آداب چې د جنازې کټ به مونږ تاسو څنګه اوچتو، د دې ادب دی، د دې احترام دی، د دې مړي تقدس دی. پهلنۍ خبره به دا یاد ساتو چې د جنازې کټ چې کله هم مونږ اوچتو نو د مړي سر دا به مخکې وي. داسې نه چې د مړي خپې چې کم دی دا مخکې وي او سر یې شاته وي. او د مړي عزت او تقدس دا دی چې د ده دا سر دا اول وي. نمبر 1. دویمه دا کم از کم 4 بندې چارپای اٹھائے. سړی وفات شوی دی، ښځه وفات شوی ده، نو کم از کم د دې مړي د دې کټ دپاره 4 کسان کم از کم پکار دي. 4 کم از کم. د دې وجه دا ده چې کله 4 کسان دا کټ اوچت کی نو دا مړی به چې کم دی جړه کېږي به نه، دا مړی به چې کم دی دا به چې کم دی په بیلنس کې رواني. نو شریعت د دې مړي د تقدس د عزت خیال ساتلی دی چې دا به کم از کم 100 کسان اوچتي 4. دویمه دغې دا طریقه دای کندې پر 10 قدم. اکمام سنت د سنت صحیح طریقه په دې کې دا یو سړی دی هغه وایي زه دې مړي ته صحیح اوږه ورکومه. نو د دې صحیح طریقه دا ده چې اول به دې مړي ته چې کم دی دا د ښې اوږه ورکي د مخکې د طرف، او دی به چې کم دی 10 قدمونه ورسره واخلي. بیا به چې کم دی په دې ښې اوږه باندې خپو طرف ته شي او په دې به دې سره دی 10 قدمونه نور والي، نو دا 20 قدمونه شول. بیا به دې چې کم دی د بل سیټ ته راوړي او د مړي به چې کم دی دا ګسه اوږه دا به د سر نه بیا را شروع کي، نو دې سره به هم چې کم دی 10 قدمونه واخلي، نو دا 30 شول. نو بیا به چې کم دی اخره کې د مړي چې کم دی د اخرنۍ خپو طرف ته به ګس اوږه ورکي، نو دا 40 قدمونه شول. نو که یو سړي ته موقع ملاویږي او دې د ثواب په خاطر باندې دا کوي نو دې کې ثواب ډیر دی. او که یو بنده ته موقع نه ملاویږي، بعض خلک وي هغې ته موقع نه ملاویږي هغه بیا دکې وایي، دا بیا ګورې ګناه ده. چې تا ته موقع ملاویږي تا ته پته لګیږي چې یاره دا مړی دی دله زه غم ورکولی شم، بل مسلمان له بې تکلیف نه ملاویږي، نو دا 40 قدمونه پکې اغستل دا مړي ته اوږه ورکول دي کې انتهایی ثواب دی او سنت طریقه دا ده. او که چېرته بل مسلمان ته پکې پیدل تکلیف ملاویږي نو بیا د هغه نه چې کوم دی اوږه اغستل دا بیا ټیک نه دي. نو دویمه ادب پکې دا طریقه دای کندې پر 10 قدم د دې کې تفصیل دی. دریم، بچے کو مرد گود میں اٹھا سکتا ہے. نابالغ معصوم دی او دا وفات شوی دی نو دله چې کم دی بیا کټ اچول دا ضرور نه دی.
کدا چرته یو سړی په غیږ کې اوچت کو او کفن کې اچولې دی او قبرستان ته یوسي نو په دې کې څه ګناه نشته دی، او که چرته په کټ کې واچولو نو هم په کې څه ګناه نشته دی۔ سلورم نمبر، تیزی کے ساتھ میت کے چارپائی کو لے جانا مستحب ہے۔ دا په تیزه تیزه باندې اڑل دا مستحب دی، خو په داسې طریقې سره چې د مړي تقدس پکې پامال نشي، داسې به نوړي چې کرم نه مړ پکې اوړي روړي نه، بس په طریقې سره تیز تیز تل دا مستحب دی۔ او دا ال کیږي ور دا یاد ساتي چې کله د جنازې ځای نږدې وي، اوس چې کوم دی جنازه چې کوم دی دا لري او د دې نه شي قطع کړي دی، خلک هم ستړي شي نو بیا په هغې کې منډې وهل دا مستحب نه دی، بس په خپل رفتار دی بیا ځي۔ اور پنځم نمبر، جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے۔ جنازه به مخ کې وي، خلک به پسې شاته رواني، صحیح طریقه دا سنت عمل داسې دی۔ او البته ځینې کسان چې کم دی دا جنازګاه ته لیږل دا پکار وي، هغې کې بیا صحیح رجې نشته دی، مثلا مړی شوی دی نو ځینې کسان چې کم دی جنازګاه ته اول نه لاړ شي، هغه صفای کړي، هلته وګوري څه کم زیات خو نشته دی، د اوبو انتظام وکړي، نو که دا ځینې کسان مخکې لاړل نو دا هم جایز دی، اور سنت طریقہ دا کہ جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، دا بگی طریقہ دا۔ نمبر 6، جنازہ گزرتے وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کا کھڑا ہونا غلط ہے۔ جنازہ روانه دا او په دکانونو کې خلک ناستی، نو اکثر تاسو به هم کتلی وي دا په دکانونو کې خلک ورته ودرېږي، نو دا بالکل غلطه طریقه ده۔ جنازه روانه ده او مثلا زه به کې شرکت نه کوم، زه په دکان باندې ناست یم، زه په دفتر باندې ناست یم او جنازه مې وکتله، نو لہذا زما ته ودرېدل دا غلط دي۔ په دا کم خلک چې ورسره روان دي په دې باندې دا ټول آداب دي۔ او 7 نمبر دا ډېر زیات اهم دی، زمونږ د ښار خلک اکثر په دې کې مبتلا دي۔ بلند آواز سے تکبیر یا بلند آواز سے تلاوت یہ مکروه ہے۔ جنازه روانه وي او خلق آوازو کی وی سوی کلمه شهادت، دا سخت گناه ده پدې کې، او یا چې کم دی خلق آواز بار بار کی وی چې کم دی تلاوت کوي، دا تلاوت وخت اوس نه دی، دا مړی که چرته عمل سی وی نو کدا ټول دنیا ولا په لوډ سپیکر کې چغي وي کنه، هغه د لپاره پکار نه راځي، او کامل ټیک نه وی کنه نو بس بیا ولا کچغه سکه چې ټول دنیا هم دی گیا وی نو هغه ثواب اصل نه رسیږي۔ نو بدی دیس چیز نزان ساتل پکار دی، بلند آواز سے تکبیر یا بلند آواز سے تلاوت دا سے شی دا بکی مکروه دی۔ نن زمونږ سبق دا دی چې جنازہ اٹھانے کے آداب۔ نمبر 1 ادب پکې دا دی چې کم از کم 4 بندے چارپائی اٹھائیں، اور دویمه پکې چې کم دی د اوچتولو طریقه ده، دریمه دا بچے کو مرد گود میں بھی اٹھا سکتا ہے، اور سلورم دا تیزی کے ساتھ لے جانا مستحب ہے، اور پنجم جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، اور چھٹا یہ کہ جنازہ گزرتے وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کا کھڑا ہونا غلط ہے، اور اوم نمبر بلند آواز سے تکبیر یا تلاوت دا مکروہ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب